ممبی انډینز د 5م ځل لپاره د IPL جام پورته کړ. ممبی تېره شپه ډهلي ته ماتې ورکړه او د 2020 IPL سیالیو اتلولي خپله کړه. د لوبې پچه ډهلي وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه او په 10 اورونو کې 150 منډې وکړې. د ډهلي لپاره شیریاس ایر 15 او ریشي پاینټ 50 منډې وکړې. د ممبی توپ وهونکو وکولی شول چې د 150 منډو هدف په 19 اورونو کې پوره کړي. لوبډل مشر روهیت شرما 18، ایشان کشن 33، ډیکوک 20 او سیریا کومار بیا 19 منډې وکړې. ممبی انډینز لوبه په 15 وکټو وګټله. دا لومړی ځل و چې ډهلي لوبډله د IPL لیګ پایلوبې ته لار پیدا کوي، خو ممبی انډینز د 5م ځل لپاره اتلولي خپله کړه.